ارواښاد ډاکټر کبیر ستوری او زه د مکتب د وخت سره پیژنم. دا د ما نه په مکتب کې 2 کاله مخکې و، مګر د مکتب نه نیولې بیا چې دلته آلمان ته راغی او زه اتریش کې وم، د هماغه وخت نه پیژندګلوۍ سره وه. ډاکټر کبیر ستوری ښه سیاستوال و، ښه ارواپوه او ډېر ټولنیز سړی و. موږ به سره په ډېره طبع باندې د رایم په غاړه باندې کله کله سره ګرځېدو او د افغانستان د خلکو په هکله چې افغانستان وایم، مثلا وطن د کبیر زموږ د ټول افغانستان د چې هغه ستر افغانستان دی، یعنې پښتانه دي که ښکته وو که پورته پښتانه وو. دی په خپل ژوند کې پښتو او پښتنو باندې مین سړی و، ډېر کارونه هم کړي دي. د ده د سترو کارونه یو خپله د پښتون سوسیال دیموکرات د ګوند بنسټ ایښودل و او په دې ګوند کې دی د خپلو پښتنو ملګرو په مټه باندې ډېر بریالی و. د ده په وخت کې په اول ځل کې چې ډېرې غونډې په خپله په آلمان کې شروع شوې، نو په غونډو کې تقریبا د 200 یا نږدې د 1000 نفرو شاوخوا کې پښتنو پکې ګډون درلوده، د ښکته او پورته خوا پښتنو. نظم یې ډېر ښه و او د څښاک او د خوراک نیولې د ټول لپاره هر څه به ډېر په منظم شکل سره برابر و. د کبیر ماما په ابتکار باندې په تل د کوزې خوا پښتانه غټ او ستر پښتانه هم دلته راتله، په زیاتو سیمینارونو کې به یې ګډون کاوه، دلته به یې کنفرانسونه به کوله او د هغې برسېره به یې دلته د آلمان سیاستوالو سره هم کتل.